سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پامره ګرځم د استادو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. خلیل زاد وایي باثبات افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمای خلیل زاد وایي د مرکزي اسیا د پرمختګ لپاره یو سوله ییز او باثبات افغانستان ته اړتیا ده. خلیل زاد پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې په تاشکند کې د سی 15 هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی دی او هلته پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه د مرکزي اسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې مایک پامپیو په هغه آنلاین غونډه کې ګډون کړی دی چې د سی 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري جوړه شوې وه. نوموړي په دې غونډه کې د مرکزي اسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. طالبانو ته د امریکا خبرداری هوکړې ته ژمن پاتې شي پر امریکایانو به برید نه کوي. امریکا وايي طالبان د یو ځل بیا په مستقیمه توګه خبرداری ورکړی چې پر امریکایي ځواکونو برید ونه کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر سره دغه راپورونو پر سر هم خبرې کړې دي چې ګواکې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي عسکرو د وژلو پر سر انعام ورکوه. پامپیو له طالبانو غوښتي چې د صلح هوکړې ته ژمن پاتې شي. ولسمشر غنی دی و پلاوی په مالتیا لوګر ولایت ته تللی دی. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د لوګر ولایت له ځایي چارواکو قومي مشرانو ځوانانو ښځو د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د دغه ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړي. همداراز به د دوی غوښتنې او وړاندیزونه هم واوري. وروستی لنډ خبر ده چې ایران وایي افغانستان کې د سولې د تامین لپاره له طالبانو سره خبرې کوو. ایران وایي له طالبانو سره د خبرو موخه په افغانستان کې د سولې تامینول دي. ایران وایي له طالبانو سره د خبرو موخه په افغانستان کې د سولې تامینول دي. ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند عباس خبريالانو ته د ابراهیم طاهریان د سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د په وینا طاهریان قطر ته د سفر پر مهال له ملا برادر او د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي سره کتلي دي. هغه وایي ایران هڅه کوي له طالبانو سره د اړیکو له لارې په افغانستان کې سوله تامین کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.